واه مبارک قیس احمد یو ځل بیا بیګ باش سیالیو ته لار پیدا کړه. سلام امینه خوږو او نازنینو ملګرو، وخت مو په خیر، ستړي مشئ. د آسټرالیا نه هم پړاو بیګ باش سیالیو لپاره افغان لوبغاړی قیس احمد د دوهم ځل لپاره هم واخیستل شو. نوموړي تېره شپه د هوبرټ هیرکنز لوبډلې سره د لوبو تړون کړی دی. د افغانستان ستوری قیس احمد په تېر اتم پړاو بیګ باش سیالیو کې د لومړي ځل لپاره د انګلستاني ټایمل میلز پر ځای د هوبرټ هیرکنز لوبډلې سره د څلورو سیالیو تړون کړی و، چې نوموړي په دې سیالیو کې اووه لوبغاړي سوځولي وو. 18 کلن قیس احمد په تېر 2013 کال بیګ باش سیالیو کې د هوبرټ لوبډلې لپاره په نیمه پایلوبه کې خورا په زړه پورې توپ اچونه کړې وه. هغه په 4 اورونو کې د 33 منډو په ورکړې سره 3 مهم لوبغاړي سوځولي وو. قیس احمد استرالیا ته په خپل لومړي سفر ډېر ښه نوم پرېښود. هغه په دې سفر کې مشهوره لوبغاړي د استرالیا لوبډل مشر ارون فینچ، عثمان خواجه او سټاینوس ویکټې هم ترلاسه کړې وې. قیس احمد وایي زه خوشحاله یم چې په تېر پړاو بیګ باش سیالیو د ښه ځلېدا وروسته سږکال هم د بشپړ لیګ لپاره د هوبرټ لوبډلې ته راستون شوم. د قیس احمد لوبډلې منیجر جیمي کوکس وایي ډېر خوښ یم چې د افغان توپ اچوونکي قیس احمد سره مې دا ځل د بشپړ لوبو تړون وکړ. هغه یو جادوګر توپ اچوونکی دی، موږ ته یې ځان ثابت کړی دی. افغان ستوری قیس احمد له دې وړاندې د ویسټ انډیز غوره لیګ، افغان غوره لیګ، د عربو 10 اوریزه لیګ، د بنګلادیش غوره لیګ او نورو تجارتي لیګونو کې هم وخت ناوخت لوبېدلی دی. قیس احمد د کرکټ په ډګر کې ډېر زر د شهرت خاوند شو. نوموړي لا له وړاندې د افغان 19 کلنې لوبډلې غړی هم پاتې شوی چې د ښه ځلېدلو وروسته یې د بهرنیو لیګونو ته لار پیدا کړې. د قیس احمد ترڅنګ په بیګ باش سیالیو کې محمد نبیر، راشد خان او مجیب الرحمن هم په بېلابېلو لوبډلو کې ولوبېږي. د بیګ باش نه هم پړاو سیالیو لپاره هرې لوبډلې سږکال د 6 بهرنیو لوبغاړو سره تړونونه لاسلیک کړي دي، چې له ډلې به یوازې 2 بهرني لوبغاړي په هره سیالۍ کې ولوبېږي. د یادولو ده د 9م پړاو بیګ باش سیالۍ به د روان 2019 کال د ډسمبر پر 9 نیټه پیل شي او د 200 ورځو دوام وروسته به 2020 کال په جنوري میاشت کې پای ته ورسیږي. نو مینه او مننه چې ویډیو مر سره تر پایه وکړه. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.